د جنرال عبدالرشید دوستم تازه اخطارونه طالبانو ته افغانستان ته ځو او ازادوو یې او طالبان له منځه وړو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور شپږم تلین لمانځلو په یوې غونډې کې ویلي چې راتلونکي کې افغانستان ته ځي. ښاغلی دوستم په دې غونډه کې زیاته کړې چې له هېواده بهر سیاسیون باید د افغانستان لپاره یو ادرس جوړ کړي تر څو توافق ته ورسیږي. د دوستم په وینا خلکو ته باید هیله او روحیه ورکړو. هغه دغه راز ټینګار کړی چې راتلونکي کې افغانستان ته ځي او هیواد ازادوي او طالبانو ته به ماته ورکوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.